یو شمېر پاکستاني چارواکو او پولیسو د افغان کډوالو شتمني او مالونه لوټلي دي. د فارین افیرز خپرونې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په اړه لیکنه کړې ده. خپرونه لیکي د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړیو راهیسې چې د پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د وتلو لپاره ورکړل شوی وخت پوره شوی. د پاکستان پولیسو او ځایي چارواکو دغلته د میشتو افغان کډوالو بې ساري ځپل پیل کړي دي. وړاندې ویل شوي دي پاکستاني پولیسان هغه افغانان هم ځوروي او نیسي چې قانوني اسناد لري او پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ سره ثبت دي. د فارین افیرز په وینا په دې لړ کې د یو شمېر افغان کډوالو شتمني او مالونه د ځایي چارواکو او پولیسو لخوا لوټل شوي دي او اټکل کیږي چې 450,000 افغانان به چې ډېر یې د ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه شوي وو بیرته په جبري توګه افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د پاکستان دولتي راډیو د یکشنبې په ورځ په یوه اعلان کې وویل چې له دې هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده او د 2023 میلادي کال له نومبر څخه د جنوري میاشتې تر 9 نیټې شاوخوا 480,000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه ایستل شوي دي. په اعلامیه کې ادعا شوې ده چې دا بهیر په مسؤونه او باعزته توګه دوام لري خو لسګونه هغو افغان کډوالو چې له پاکستان څخه ایستل شوي دي په وروستیو اونیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د پاکستاني پولیسو او مامورینو له خوا ورسره زور زیاتی شوی ځورول شوي دي او له ځینو یې مالونه اخیستل شوي دي. فارین افیر خپرونه لیکي له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل تر ډیره په غیر قانوني کډوالۍ پورې تړاو نه لري بلکې د خپرونې په باور د اسلام آباد او په کابل کې د افغان طالبانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلافاتو سره اړه لري. لیکوال وایي په افغانستان کې په 2020 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو بریدونه زیات شوي دي.